अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أما بعد جملة گفتہ ہمیں جملہ دان ہمیں گفتہ ہمیں ہست دانا رحمت للعالمین درود شریف ہوئے زما محترم و مشران و کشران رونو د دې مجلس د تقاضا مناسب تقریرونه تاسو ما نه مخکې زما د مرګرو واورېده زه ستاسو د دې علاقې باشنده یم بارها زما تقریرونه تاسو اورېدلي دي زما خپل ځاني هم دا ځل شوق دا و چې د بار یو میلمه راشي خار کې اکثر د بار میلمانه تقریرونه کوي زمونږ د علاقه کې یو میلمه د تقریر کوي هغه ستاسو مخ کې وکړ ماشاءالله خدای دې هغه ته جزای خیر ورکړي او تاسو ته هم خدای جزای خیر درکړي چې تاسو په ډېر شوق باندې دا غي تقریر واورئ زه لږ غوندې وخت دپاره ستاسو مخې ته یو څو ضروري خبرې عرض کوم او هغې نه پس ته به دعا وشي ما چې کومې جملې د قرآن کریم ستاسو په مخ کې ولوستې د هغې مطلب دا دی چې اے ایمان والاو ادخلوا فی السلم کافہ تاسو داخل شئی په اسلام کې
کافہ په مکمل اسلام کې نه نوځي، لیکن داسې نه چې سمنا او سنمنا سکوا او سمکوا، نه چې مسلمان نو بیا به ته داخليږي په مکمل اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري مکوئ د لارو د شیطان، ځکه ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان چې دی دا د انسان د پاره ډېر لوی دشمن. دا د دې آیات ترجمه ده، دا څه د خدای قهر دی. داسې دا بې مطلبه مخلوق زیات شوی دی چې پناه په خدای، نه ښځې پکې ځایږي او نه سړي پکې ځایږي او نه لاری پکې ځایږي، بد حال. ته هم لنډی غوندې چیرمنې ورشه که نه؟ عرض داو چې دا د بار وفات میاشته یو خط وختي چاره ولېږه، هغې کې لیکلي چې د بار وفات کې دا سینماګانې ولې نه بندېږي. دا خبره وړاندې ځکه کومه سړی به وایي زما د خط جواب ونه شو. عزیزه په اسلام کې دا نشته چې په محرم یا بار وفات کې د سینما بند شي. اسلام کې دا نشته. اسلام کې دا دی چې د اسلام ملکی پاغه کې به سینما او دمتوب او کنجرتوب نه. کوم ملک چې ځان ته اسلامي ملک وای، پاغه ملک کې به د کنجرتوب او د دمتوب اډې نه. احترام د بار وفات یا احترام د محرم دا معنا چې غانه بجانه دي بند شي او سینما دي بند شي. د محرم د احترام د وجه ا د محرم د احترام د وجه نه باندې د شیاګانو دی یری باندې محرم ته چټو نه مروړي. محرم د احترام وجه نه ا د شیاګانو یری. نو پر ریډیو ټلویزیون باندې لس ورځې چې ده غانې بجانې بند دي، او بار وفات کې سنیان خودي خسیان د دوی څه یاره نشته. نو ستا دپاره پیسکوپ څه بند کي یا غانې بجانې څه بند. تاسو خیال راغی. عرض مې داو چې زه د دې په حق کې قطعا نه یم چې یو مخصوص وخت کې دی یو دمتوب بند شي. زه د دې په حق کې چې د کال 12 میاشتې دی په دارالاسلام کې کنجرتوب او دمتوب نه. ستا د دې صوبې اسمبلی یو قانون پاس کړو چې ډمې به نه ګډېږي په صوبه سرحد کې. دا قانون اوس هم شته. تاسو وګورئ چې د چا واده بې ډمې شوی دی، او په بالا معنی کې خو ما خیال دی سور کفر دی چې واده یو ډمه پکې ګډه نشي. اوس تپوس دا کوي د حکومت نه چې دا خو قانون دی چې په صوبه سرحد کې به ډمه نه ګډېږي. اسمبلی دا قانون پاس کړی، آیا دا اجازت ورکوي څوک؟ ولې دا روا او ناروا خو پخوا د خدای په اختیار کې، د پیغمبر په اختیار کې. په پاکستان کې روا او ناروا د پاکستان د افسرانو په اختیار کې. پخوا د خدای خوښه وه چې کوم شی به روا کو کوم به ناروا کو، د خدای خوښه وه. نن د دوی خوښه ده چې د پاکستان افسر وي چې روا ډمه ګډېدل د چا پلار په ناروا کړ، بلکې په خپله پکې ناست
اپکی دا اورېدو درته نه وای اپکی نو ته ماته ووایه چې اذا كان الغراب دلیل قوم اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين و چې کارغه د قوم رهنمای کارغه مخکې او موږ ورپسې نو د کارغه کار څه دی د ګنګای طرف ته نو سيهديهم سبيل الهالكين زرده چې هغه په خپلم د غلو د ډیران طرف ته زور کی او تاب مغه طرف ته تو وای چې د کوم ملک ډنډه د چا په لاس کی او په خپل ابستاو زمات سه اسلام ابستاو زمات سه اسلام دی وجنا په نشي دا د افسرانو حال بل طرف ته تاسو خلک بار وفات جلسه دا او صاحب باتای لګېدلې دي او را لې پکې کېناستي او ګنټه دوه تیرې شو را تخکاری چې جوړ ډاکټر فدا حسین حضور ته ډېرې دواګانې وکړي چې جنت ته بوځي جنت ته نه اتی ته بوځي جنت ته ګورم مونږ ته ګورم بل طرف ته تاسو ځان ته وګورئ ځان ته ابل اورز زمونږه دکان مخې ته دوه جنجونه سره مخامخ یو دای مخې متنو ته روانو یو د هغې مخې دې خوا را روان دواړو سره یو سره پولیس بینډو او بل سره دا سډپ بینډو چې دواړه مخ شو نو صاحب ورسره مونږ روان مونږ ورسره وکړه خو چې دواړه سره مخ شو نو بینډ منډې په ځای پرې خوا جنګیان ټول په ګډې دو شو ټول هغه حال یې هلته جوړ کو چې نه لاره تلی شو او نه موټر تلی شو او صاحب یو باد د خالد ابن ولید اولاد ټول ګډېده دا مونږ پښتانه چې ځان ته وایو که نه د خالد بابا اولاد ټول ګډېده اوس چې زه ګډېږم او ما ته یو سړی ووایي چې ته خو ډمې نو زه به یې په توپ اولمه چې هلکه ما ته د ډم بهی د ډم لکۍ نه وي ښکرې نه وي په څلور بولي نه ځي ډم وایي هغه چا ته چې کار د ډم توپ کوي ګډېږي ډولکې غږوي سورنې غږوي په کم میدان کې چې ډمه ګډېږي ځای ورته صفا کوي کټونه ورته اچوي بالښتونه راوړي چیلم ډکوي او د ډمې بړواګانو ته یې نیسي او پسکوي یې دا ټول د لیوه زامن ډمان دي دا ټول نو د خالد بابا اولاده مونږ تباه قوم یو تباه لرې مه ځئ ټوله ورځ په دې سړک ګوره چې لس پښتانه رواني لس نو الله دې امان راکړي د دوی دا تللو ګوره د دوی دا خبرې وګوره د دوی دا لټې وګوره د دوی دا حرکات سکنات وګوره سل خره به دې هېر شي چې لس پښتانه روان چېرته وګوري دی پښتون قوم نن د دنیا قومونه آسمان سره خبرې کوي دنیا قومونه څوک جهازونه جوړوي څوک توپې جوړوي څوک ایټم بم جوړوي څوک هایډروجن بم جوړوي څوک څه جوړوي څوک څه جوړوي خو چې سار پاسي چې اوس کې سر په کار ټیټ کي نو ماښام یې اوچتوي تاسو څه کوئ ټوله ورځ سپي جنګول مړزان جنګول کونترې ساتل یعنې ستاسو دا کار ټوله او د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی څنګه لک په داسې قوم باندې او په داسې خلکو باندې
دا خلق دا قوم دا عمل مت ته مرشي جنازه دې وکړه صاحب یا اجي شرف الدین صاحب وکړه یاد منو خان جماعت امام وکړه یا نننا کباړی مولا وکړه هاجي جنازه وشو او سلور جمعې در پسې ختمونه وشو بس تاسو لکه دا راغلي دي چې جوړ مونږه په دې بخلې کې تاسو خیال دا تانو په ختم باندې ته بخلې کې یا پادیرا تا نه تقسیمول یا پادیرا الوا او روټي تقسیمول په دې ته بخلې کې زما دې په خدای باندې قسم وي چې دا ټول په خورستا پالوا مورشي یا ټول په خور تستاس قاتونه تقسیم شي یا در باندې ختمونه وشي چې تا په ژوند قرآن سره یارا نکړی نیوي والله د جنت بوی در باندې حرام دی قرآن بال د مرګ نه رستو د هغه چا شفارس کوي چې چا په دنیا کې د قرآن یارا نکړی وي جناب محمد رسول الله با په قیامت کې دا هغه چا شفاعت کوي چې چا په دنیا کې د رسول الله یارا نکړی وي په دنیا کې قرآن حدیث د محمد رسول الله هغه ته نږدې ناراضي په یو حدیث په کلونو کې عمل نه کې اذان وشي جمعه ته نه ځي منزل نه ځي خدای ته کنزل کې د خدای زوی ورته وي ابل اورس په دغه ډاګه کې چټما غډې دا ډمې ته تاسو د خدای لور ویلي په دغه ډاګه کې چې دا ډاګه د چاوا او په دې کې د ډمې غډې دوی اجازه ورکړې دغه ډاګه د دوی د مرګ پاتې شه زما ډاګه وي زما بخخنی ته به معنا پکې ډمه غډې دا خانی دا علاقه او دا نوابی دا علاقه خان دیتا ہوئی نواب دیتا ہوئی خان دیتا ہوئی چه پالاکا کے سوک دی کاغا کتے نشی دا کو سڑب دا خانند دا بزمون شبارس کئی ہو قیامت کې به مونږ خدای نه خلاصوي چې څوک د خپله لاسه مونږ ته د بېدینۍ اډې پرانیزي تاسو هغې ته د خدای لور ویلي وګورئ کنځلې د پاسه یو بل ته د خدای زوی وایي وایي که نه وایي که خبرې د پاسه زه که پیغمبر راشي والله که دې پرېږدم وایي که نه وایي د خدای زوی یو بل ته وی پیغمبر به دې رانه خلاص نه کي خدای به دې رانه خلاص نه کي دا خلک به هم د مولا په جنازه د مولا په ختم او د مولا په سقاط باندې بخلی کېږي او خلاصېږي دا خلک وایي څوک چې چا پیرنګي ته ولې کافر وایي ځکه چې پیرنګي عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي پرې خبره پوهېږي پیرنګي ته کافر ولې وایي ځکه چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي یهودو ته کافر ولې وایي ځکه چې عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي نو چې ته خپلو کې یو بل ته د خدای زوی وایي تا او یهودي او تا او نصراني کې څه فرق وایي برای خدا خدای ته وګورئ تباه یو نور بم تباه